د هلمند اوسیدونکي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د پاکستان پر وړاندې د ردي ظلم عملیات ستایي او وايي د اسلامي پوځ ترڅنګ ولاړ دي. د لښکرګاه ښار اوسیدونکی اسمت الله وايي د غربي نړۍ په لمسون د پاکستان متجاوزګر پوځ لخوا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د هوایي غلچکي بریدونو ترسره کېدو وروسته د افغان ځواکونو لخوا غچ اخیستونکي عملیات بریالي دي. دی وايي افغان ځواکونه یوازې په دا جګړه کې پوځي هدفونه په نښه کوي، خو مقابل لوري د بېګناه افغانانو د وژنې عاملین دي. او افغانان تل عمر بشپړ د غوښ آمادګي په ټول عمر کې لري چې مثال دا که زموږ ولس که دا زموږ نظام دا په ټول وخت کې په هر وخت کې د ورځ تر قیامته موږ د آمادګي لرو چې د هر چا د ظلم په وړاندې ودرېږو، خپل د غوښ باندې حق ترلاسه کړو، د چا ظلم خپل پر ولس باندې، خپل پر نظام باندې، خپل پر هیواد باندې پرې نږدو. د لښکرګاه ښار اوسیدونکی میر حمزه وايي پاکستان په یوه او بله بهانه زموږ پر خاورې تیری کړی دی. د دې تیري په مقابل کې جهاد کولو ته چمتو یو. موږ باید خپل خاورې دفاع وکړو. موږ د اسلامي امارت په دغه کې تر شا ولاړ یو، که سپین ږیری دی، که ځوان دی، که هر څوک دی، موږ یې ملاتړ یو. خپل د خاورې خدمت او ساتنه خو پر هر فرد باندې دوی راغلي زموږ پر خاوره تیری کړی، بیا اسلامي امارت په دغه تند جواب ورکړي، دغه تیری پر وکړي. ولې نه ځي ګرد افغانان چې خپل د خاورې خدمت کوي، خپل د خاورې دفاع کوي. هر سړی ځي مرګن، ولې نه ځي؟ خاوره خو پر موږ حق لري، کړی مو هم دی هم یې کوو. د هلمند یو بل اوسیدونکی خالقدار بیا وایي د افغان ځواکونو پر پوځي وړتیا ویاړي او ډاډ لري چې د خپلو ولسونو په ملاتړ به پاکستاني ملیشو ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. خپل پر ایمان خپل پر عقیده دغه ټینګ دي چې خپل مال سر ټوله قربان دي د دین باندې، نو دوی هیڅ کله واجر د شاته راتلی شي نه به راشي او خپل پر امور به ټینګ کلک ولاړي. نو ان شاء الله زموږ دا عزم دی چې دا پاکستان ته به کلکه ماته ورکړي او دوی به خپل د کوټې تر پېښوره در کوټې پورې دا زموږ و او زموږ به یې وادرې دا به موږ داسې راپرېږدي. د هلمند اوسیدونکي د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو له لوري د پاکستان د پوځي رژیم پر وړاندې غچ اخیستونکي عملیات بریالي بولي او د افغان ځواکونو ملاتړ خپله فریضه یادوي. دوی وایي د بدن تر وروستۍ څاڅکي وینې پورې به د خپل هیواد دفاع ته چمتو وي.